بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو تیر درس کې د ورډ پروګرام چې د مایکروسافټ افیس پیکیج لومړنی پروګرام ده ډیفینیشن کړو. نن راځو ورډ پروګرام ته او د ورډ پروګرام په انټرفیس باندې خبرې کوو. راځو ورډ لدې ځایه چې ما په ټاسک بار کې پین کړی دی اوپن کوو. کله مو چې ورډ پروګرام اوپن که موږ تاسې ته داسې یو صفحه خلاصیږي. ګورئ په دې صفحه کې څو خبرې دي. یو خدای بلینک ډاکومنټ چې کله هم په دې باندې کلیک وکړم نو موږ تاسې ته یو صفحه خلاصوي. هغه به سپینې هر ډول لیکنه چې موږ تاسې غواړو پکې کولی شو. بیرته کلوز کوم، دوباره ورډ پروګرام خلاصوم. ګورئ دلته مور ټمپلیټس لیکل شوي، دې باندې کلیک کوم. کله مې چې دې باندې کلیک وکړ نو دلته ځینې ټمپلیټسونه موجود دي او دا موږ تاسو ته شو کوي. ګورئ یو بلینک ډاکومنټ دی چې سپینه صفحه موږ ته راکوي او موږ پکې خپله لیکل کولی شو. بل هم آنلاین ټمپلیټس دي. اوس دلته زما سره انټرنیټ نشته دی چې زه نور آنلاین ټمپلیټس ځان ته ډاونلوډ کړم، خو هر ډول ټمپلیټس چې ستاسې په کار وي تاسې به دلته ودرېږئ. فرض که ورته به ولیکئ چې سی وي ټمپلیټ، فقط سی وي هم چې ورته ولیکئ کفایت کوي. که بیا م ورته ولیکئ سی وي ټمپلیټ نو هماغه به تاسې ته څنګه کړي، انټر به یې کړي، هغه به تاسې ته سرچ کړي. چون ما سره اوس انټرنیټ نشته نو زه آنلاین سرچینګ نشم کولی. دا هغه ټمپلیټونه دي چې تیار راکړل شوي دي موږ ته. که تاسې په دیو کې هر یو ټمپلیټ هر یو ډیزاین خوښ وي چې په دغه ډول ټمپلیټ تاسې لیکل وکړئ نو تاسې کولی شئ چې ساده راشئ او فرض که زه دغه ټمپلیټ لیکل غواړم نو کلیک پې وکړئ، همدا ټمپلیټ به تاسې ته اوپن شي. کله هم چې دا ټمپلیټ تاسې ته اوپن شو نو تاسې کولی شئ چې دغه لیکلو کې ایډیټ وکړئ. فرض که دلته خپل د کمپنۍ یا خپل کوم ټایټل لري هغه ولیکئ او همدا ډول اډرس او رسیټ لکه ټول خپل معلومات به ولیکئ د دې په ځای. زه یې بیرته کلوز کوم او ډونټ سیف کوم او بیا راځم ورډ پروګرام خلاصوم. دغه ټمپلیټ چې ما استفاده ترېنه وکړه دا دلته راغی. همدا ډول مور ټمپلیټس ته راځم. که د سی وي ټمپلیټ په کار وي، که ګلینډر ستاسې په کار وي، جنتري، هر ډول ټمپلیټ چې ستاسې په کار وي تاسې فقط دلته نوم ورته ورکړئ، انټر ورته ووهئ. انټرنیټ سره چې وصل وي نو تاسې سرچ کولی شئ. ډېر ټمپلیټونه تاسې ته راځي، په زرګونه ټمپلیټونه. نو هر ډول ټمپلیټ چې ستاسې په کار و هماغې باندې کلیک وکړئ، ډېر په سادګۍ پکې ایډیټ وکړئ او دلته به ضرورت نه وي چې تاسې په خپله کښېنئ او په خوارۍ باندې یو ټمپلیټ ځان ته جوړ کړئ. نو دا هم چې کله ورډ پروګرام خلاصو نو موږ ته آنلاین ټمپلیټس تیار راکړل شوي ټمپلیټسونه راکوي او همدا ډول سرچ کې کولی شو چې نوي ټمپلیټونه واخلو. که چېرته دغه ټمپلیټس چې کومې موږ ته راکړي دي که چېرته دغه زموږ په کار نه وي او غواړو چې موږ په خپله یو لیکلو کې یو ټمپلیټ ځان ته ډیزاین کړو نو بیا راځو بلینک ډاکومنټ ته او د بلینک ډاکومنټ له طریقه به یې کولی شو چې خپل ډیزاین وکړو، خپل لیکل وکړو. بیا کلوز کوم، بیرته راځم ورډ پروګرام ته او اوپن کوم. که مو فکر وي کله کله چې مایکروسافټ ورډ تاسې اوپن کوئ نو یو میسیج ورسره ورکوي او هلته تاسې ته میسیج ورکوي چې تاسې دغه خپل مایکروسافټ افیس پیکیج چې دی اکټیویټ کړئ. ولې زما په کمپیوټر کې اوس دا میسیج نه ورکوي؟ دلیل یې دا دی چې زما کوم افیس انسټال کړی دی دا اکټیویټ دی، یعنی دا اکټیویشن ته ضرورت نه لري. اکټیویشن په دې معنی باندې چې ته یو سافټویر فرض که انسټالوي نو مفته خو یې درته نه درکوي، په پیسو یې درکوي. که ته ټرایل ورژن ځان ته انسټال کړې یعنی امتحاني دوره 2-3 ورځو دپاره فري وي، هغې نه وروسته بیا هغه اپشنونو څخه استفاده نشي کولی، هغه سافټویر څخه استفاده نشي کولی تر څو چې د هغې پیسې ورته ورنه کړي او هغه اکټیویټ نه کړي. نو زما افیس بس اکټیویټ دی ځکه هغه میسیج نه راکوي. دلته هم هغه ریسنټ فایلونه دي چې په دې اخیرو کې موږ ترېنه استفاده کړی وي نو هغه ټول موږ ته دلته شو کوي.
له دې څخه وروسته دا نیو دی چې په نیو کلیک وکړو دا هم موږ تاسو ته بلینک ډاکومنټ خلاصوي. همدا ډول بیا هم ورډ ته راځم او اوپن د طریقه کولی شو چې فرض که زه اوپن وهم دس پی سی ته راځم او دس پی سی څخه وروسته هر ځای کې چې ستا د ایم ایس ورډ یا مایکروسافټ ورډ کوم فایل وي ته اوپن کولی شي. نو که چېرته په براوزر راشي نو د کمپیوټر په هر ځای کې چې ستا سره د ورډ فایلونه یې ته کولی شي چې سرچ کې پیدا یې کوي. فرض که دا عبدالجلیل دی که نه کولی شو چې اوپن یې کړو. نو دا چې کله هم مایکروسافټ ورډ پروګرام اوپن کوو دا څو خبرې چې زموږ مخې ته راځي. نو دا مهم خبرې همدا دي چې کوم ټمپلیټ تاسې غواړئ دلته به موجودي نو هغې نه په اسانۍ استفاده کولی شي. بلینک ډاکومنټ غواړئ آنلاین ټمپلیټونه سرچ کړئ او که اوپن کوم بل د مایکروسافټ ورډ کوم فایل چې ستا په کمپیوټر کې دی له دې طریقې کولی شي چې اوپن کړي. زه راځم بلینک ډاکومنټ ته او کله هم چې بلینک ډاکومنټ ته راغلم اوس به د مایکروسافټ ورډ په انټرفیس باندې خبرې وکړو. زه خو لومړی راځم د خپل د ټیکسټ سایز غټوم او له هغې څخه وروسته تاسې ګورئ دغه ساحې ته له دې ځایه دغه ساحې ته چې دی دې ته ټایټل بار ویل کېږي. ټایټل بار ځکه ورته ویل کېږي ټایټل خو خپله عنوان ته ویل کېږي او بار هم یو لینډسکیپ یا پورټریټ اوږد خط ته ویل کېږي چې مستقیم وي. نو ټایټل بار چې دی دغه د عنوان د لیکلو ځای دی. دلته چې هر فایل یو فایل موږ په هر نوم ثبت کړی هغه نوم به موږ تاسو ته دلته شو کوي. فرض کوو دلته ډاکومنټ 1 دی هم پروګرام نوم تاسو ته لیکي او هم هغه فایل نوم تاسو ته لیکي. اوس دلته ډاکومنټ 1 دی او بیا هایفن د ورډ دی یعنې په اول ډاکومنټ کې زه کار کوم او ورډ پروګرام دی. که چېرته زه خپل دغه فایل د احمد په نوم ثبت کړم بیا به دلته ماته احمد لیکل کېږي چې احمد هایفن ورډ یعنې احمد فایل دی او ورډ پروګرام دی. نو ټایټل بار کې چې دی د هماغه فایل یا ډاکومنټ چې موږ پکې قرار لرو د هغې نوم موږ ته ذکر کوي او په ضمن کې کوم پروګرام کې چې کار کوو هغه پروګرام نوم هم موږ ته ذکر کوي. د ټایټل بار څخه وروسته تاسې دغه ایکنو ته ګورئ دې ته کویک اکسس ټول بار ویل کېږي. کویک اکسس ټول بار ورته ویل کېږي. کویک اکسس ټول بار څخه هدف دا دی که زه غواړم دغه فایل سیف کړم نو زه به دلته فایل ته راځم او بیا وروسته به سیف ته راځم او بیا به هغه ته وروسته لوکیشن انتخابوم او بیا به سیف کېږي. لکه دا لږ اوږده پروسه ده خو کویک په معنا د تیز سریع دی. اکسس لاسرسی او ټول بار چې دی لکه هماغه کوم اپشنونه او کمانډونه چې دي. کویک اکسس ټول بار موږ په عوض د دې چې راشو ځان ته فایل ته او بیا سیف ته یا اوپن ته او له دې ځای څخه یو کار په سختۍ وکړو نو په اسانۍ کولی شو دلته موږ تاسې سیف کړو. دا له دې نه وروسته ورته موقعیت انتخابوو ډیسکټاپ کې او سیف وهو دا فایل موږ سره سیف کېږي. یا همدا ډول انډو ټایپینګ دی او ریپیټ ټایپینګ دی او همدا ډول پرنټ پریویو دی نو په اسانۍ همدلته کلیک وکړئ تاسو ته به پریویو کې یعنې دې ته به ضرورت نه چې ته فایل ته راشي او دلته پرنټ ته راشي او بیا پریویو کې ځان ته نو په اسانۍ تیار د اپشنونه دلته ځان سره راوړه او له دې ځای څخه ته کولی شي سیف کې انډو کې ریډیو کې پرنټ کې همدا ډول اوپن کې بلینک ډاکومنټ واخلې نو هر څه له همدې ځایه کولی شي چې ترسره کړي. که چېرته بیا په دغه کمانډونو کې کوم یو ستاسې په کار نه وي نو دلته به کلیک وکړئ دا ټول چک دی هر یو چې اف کوئ هغې ځای نه به کمیږي هغې ځای نه به ورکېږي. لکه اوپن هم زما په کار نه دی سیف هم زما په کار نه دی همدا ډول ایمیل هم زما په کار نه ده کویک پرنټ هم زما په کار نه ده سیف اوپن لکه دا څومره چکونه چې ته آف کوې نو هغه به هلته ورکېږي.
خو دا چې کم یو ستاسې ډېر ضرور وي فرض که نیو ستاسې ډېر پکارېږي دا دلته پین کې ښه دی اوپن همدا ډول چک کوي سیف همدا ډول ورته چک ولګوئ چې راشي که داسې یو کویک پرنټ هم تاسې ته ضرورت دی همدا ډول ایمیل که ضرورت وي ټول دلته پین کولی شي که دلته چې ډرا ټیبل تاسې ضرورت دی دلته پین کوي نو که چېرته بیا په دې کې موجود نه وي نو مور کمانډز ته راشي فرض که دې کمانډونو کې په دغه یو کې داسې یو کمانډز ته پکار دی چې دلته موجود نه دی نو ته به بیا راشي مور کمانډز ته کله چې مور کمانډز ته راغلی له هغې څخه وروسته ته څه غواړې چې هلته اډ کې کویک اکسس ټول بار کې زه غواړم کټ هم اضافه کړم نو کټ باندې کلیک وکړئ دلته بیا اډ ورته ووهئ او اډ څخه وروسته اوکې کړئ ګورئ له دې نه او بېرته راځم دلته ګورئ هلته کټ هم اضافه شوی دی سپیس بلینک ځای چې دی یا سپین ځای زیات او کم کړو نو دا د رولر له طریقه موږ تاسې کولی شو او دې ته هاریزنټل رولر ویل کېږي افقي او دې ته هم ورټیکل یا عمودي له دې ځایه هم کولی شي چې د یو پاراګراف ټاپ برخه څومره غواړي چې سپین پرېږدي پورته کوي ښکته کوي انشاءالله به پریکټیکل درسونه چې کله وډ پروګرام زموږ ستاسې خلاصېږي نو زه به تاسو ته لږ څه پریکټیکل کارونه هم کوم بیا په هغې ځای کې تاسې د رولر په استعمال او همدا ډول د رولر په اهمیت باندې ډېر ښه پوه شئ راځو لاندې ساحې ته تاسو ته دا ځای ښکاري دې ته سټیټس بار ویل کېږي سټیټس بار سټیټس بار ګورئ دلته موږ ته زموږ د فایل په اړه معلومات راکوي زموږ د فایل وضعیت موږ ته تشریح کوي دغه فایل چې زه ولاړ یم او څه لیکل مې پکې کړي دلته سټیټس بار کې ما ته معلومات راکوي وایي پیجز 1 of 6 وایي یعنې ستا ټولې شپږ صفحې لیکلي دي او په اوله صفحه کې ته قرار لرې او 1509 ورډ ستا په دې فایل کې لیکلی دی یعنې معلومات تاته درکوي صحیح ده ولې دلته که تاسې وینئ دلته دا یو کتاب عکس ورکړی او چک یې ورسره لګولی دی دلته سپیلنګ چک موږ تاسې کولی شو ګورئ ویډیو لیکل شوی زه ویډیو سره یو بل ایم اضافه کوم چې کله مې اضافه کړه زه چې سپیس ورکوم د دې لاندې یو سور خط پیدا شو د دې خط څخه هدف دا دی چې تا سپیل غلط لیکلی دی دلته ته سپیل کې اشتباه شوی نو زه راځم ګورې دلته چلیپا علامه ده مخکې ټیکمار اوس چلیپا ده په دې معنی چې دغه لیکل تا دلته غلط کړې زه په دې کتاب باندې کلیک کوم چې کله مې کلیک وکړه نو دلته ما ته شو کوي چې تا دغه ویډیو چې دی دا غلط دی او دغه صحیح سپیل دی نو ته چې په دې باندې کلیک وکړې ګورې هغه ویډیو چې دی خپله اصلاح شو همدا ډول تاسې کولی شئ چې نو ته کولی شئ چې دلته ساوند یې په خپله واورئ ګرامري یې چک کوئ سپیل یې درته چک کوئ لکه دا اوس چک شو موږ تاسو ته هر کله هم چې په ورډ پروګرام کې تاسې لیکل کوئ خو والی دا دی چې سپیلنګ چک تاسې ته کوي که تاسې چېرته سپیل غلط کوئ نو هغه تاسې ته سور خط لاندې ورکوي تاسې په دې آګاه کوي چې ستاسې دغلته سپیل غلط شو زه دا ټول کنټرول ای کوم او ډیلیټوم ګورئ زه لیکم دلته سپیل چک کې تاسې یو خبرې ته متوجه واوسئ چې دا یوازې هغه سپیل تاسې ته چک کوي چې هغه انګلیش ورډس وي که زه فرض مثال ولیکم خوست صحیح دی لیکلی ما صحیح دی ولې خط لاندې کش کوئ د دې سپیل غلط دی سمه ده دا ولې وایي سپیل غلط دی خوست خو د افغانستان یو ولایت دی دا خو کوم انګلیسي لغات نه دی چې ما ته ولیکي چې دا صحیح دی لکه اصلا دا سپیل چک چې دی دا یوازې انګلیسي لغاتونه چک کوي خو اوس په وینډوز په آفیس 2021 کې یا 2021 کې دغه اضافه والی هم پکې راغلی دی چې د یو مملکت نوم که ته غلط ولیکې هغلته تا ته وایي چې د دې سپیل دی غلط ولیکه یا د هغه هیواد مهم ښارونه چې کوم دي که د هغې سپیل هم غلط کې هم درته جوړوي
یعنی هیواد او د هیواد مشهور ښارونه د هغې سپیلنګ چیک دپاره هم سپیلنګ چیک هم تاسو ته په آفیس 2021 کې کېږي لکه خوست دی ګورې دا مشهور ښار نه دی د افغانستان سپیل چیک یې ورته نه دی کړی همدا ډول پکتیا دی لوګر دی لاندې سور خطونه کش کړي وي دا غلط دی اګر صحیح دی خو دوی وایي غلط دی او جلال آباد مزار کابل دا لوی لوی ښارونه دي د دې سپیل وایي صحیح دی نو دا د سپیل چیک پورې خبره وه زه دا بېرته کنټرول ای کوم او ډیلیټوم یې زه بیا راځم لیکم چې ایکوال واویا انټر دومره لیکل ما وکړه کنټرول ای کوم او دلته راځم سایز یې ورته 14 انتخابوم ګورې دلته په سټیټس بار کې چې دی شپږ 12 ورقې دي او زه په اوله ورقه کې ولاړ یم دومره ورډس دي او دا سپیلنګ چیک شو دلته چې دی یو څو نور اپشنونه هم شته دې ته چې دی ویو بټنز ویل کېږي اوس چې دی زه خو سمپل یا ساده حالت ورډ فایل کې ولاړ یم خو که چېرته زه دا موډ ورته انتخاب کړم ریډ موډ دا به په دې رقم ماته راشي یعنی د ریډ موډ په حالت کې به راشي لکه د مطالعې حالت د مطالعې موډ حالت کې به راشي له دې ځایه کولی شم چې تېر کړم او مطالعه پکې وکړم چې کله هم یې بیرته نارمال حالت ته راولم نو زه راځم دلته بیک سپیس اسکیپ باندې هم دا کار کولی شم خو پرنټ لیوډ ته چې راشم نو بیرته نارمال حالت ته راته راوړي نو ستاسې خوښه چې اصلا نارمال کې خو باید پرنټ لیوډ کې اوسیږي که تاسې کله هم کوم کتاب مطالعه کوئ او هغه په وورډ کې وي نو تاسې ریډ موډ ورته انتخاب کړئ او په دې رقم تاسې کولی شئ چې مطالعه وکړئ اسانه به وي تاسو ته بیرته سکیپ وهم ګورئ پرنټ لیوډ یا نارمل حالت ته راځي ولې دلته یوه خبره بل هم دی دې ته وایي ویب لیوډ که تاسې چېرته اوس خو ما سره انټرنیټ نشته که چېرته تاسې ګوګل ته ولاړ شئ او هلته یو سرچ وکړئ صحیح دی فرض کړئ ولیکئ انفارمیشن اباوټ افغانستان صحیح دی هلته به ویکیپیډیا او مختلف سایټونه به افغانستان په اړه تاته معلومات درکړي خو هلته دا معلومات په مسلسل شکل درکوي لکه د ورډ په شانتې په هر جلا جلا ورقه کې نه درکوي هغې ته ویب لیوډ ویل کېږي نو زه غواړم چې زما دغه معلوماتونه د ویب لیوډ ته واوړي لکه هر یو ورقه جدا جدا نه وي چې کله هم زه دا ورته پریس کړم ګورې اوس هغسې د ورډ په شانته نه دی چې ماته یو ورقه ښودلی ټول مسلسل لیکل شوی دی کله هم چې تاسې څه معلوماتونه انټرنیټ ته خېژوئ نو د ویب لیوډ کې به یې تاسې خېژوئ او په دې رقم به تاسو ته شو کوي خو زه بیرته راځم سکیپ وهم چې ماته یا نارمال حالت ته راشي اوس مې بیرته نارمال حالت ته که نو دې ته ویو بټنز وایي ته غواړې دغه لیکل دی په کوم ویو کې وګورې ریډ موډ کې غواړې وګورې پرنټ لیوډ کې غواړې وګورې او که ویب لیوډ کې غواړې وګورې هر یو کې چې ستاسې خوښه وه په هغې کې لیدلی شئ دلته یو بل اپشن هم دی زوم ان او زوم آوټ زوم ان او زوم ان او زوم آوټ چې دی ګوري دغه موږ تاسو ته کوچنی او غټوي خو یو خبرې ته مو پام وي چې لیکل موږ ته نه وړوکی کوي فقط دلته دومره کوي چې موږ تاسو ته شو کوي چې دا ورقې څومره دي مکمل پیج موږ تاسو ته وړوکی کوي ټیکسټ سره کار نه لري کوم تغییر هم پکې نه راځي فقط د یو چا سترګې کار نه کوي ځان ته دومره زوم کوي د یو چا سترګې ښه قوي دی هغه یې ځان ته دومره سایز کې ساتي نو نارمالي چې دی تیار دلته بای ډیفالټ ورته انتخاب کړی چې دغه نارمل حالت دی نو دا زموږ او تاسو سره وو د مایکروسافټ ورډ انټرفیس په اړه خبرې یو ځل بیا هم تاسو ته لنډ تکراروم چې دې ته ټایټل بار ویل کېږي دې ساحې ته دې ته کویک ایکسس ټول بار ویل کېږي او دې ته چې دی ټیبس ویل کېږي انزرټ ټیب هوم ټیب ډیزاین ټیب او دغه لاندې هر یو ټیب لاندې چې دا کوم یو اپشن یو کمانډونه راځي دې ته رایبنس ویل کېږي همدا ډول دې ته کنټرول باکس ویل کېږي چې کلوز ماکسیمایز او منیمایز پکې ده دا هم د رایبن ډسپلای اپشنز دي چې 3 اپشنونه دي او هاریزنټل رولر ده ورټیکل رولر ده
او دا هم سکرولینګ دی. دې ته سټیټس بار ویل کیږي او په سټیټس بار کې زوم ان او زوم آوټ دی او دې ته هم ویو بټنز ویل کیږي. نو د نن دپاره همدومره درس کافي ده. انشاءالله سبب خیر به د مایکروسافت ورډ پروګرام دریم درس پیلوو. له تاسې ټولو قدرمنو دوستانو څخه هیله کوم چې ویډیو آنلاین وګورئ، په ضمن کې سبسکرایب او لایک مو هیر نشي. دا به په راتلونکي کې موږ ته د دې انګېزه راکړي چې تر دې هم غوره ویډیوګانې او معلوماتونه تاسو ته وړاندې کړو. کله هم چې د ورډ پروګرام په خیر خلاصیږي، په مجموع کې مایکروسافت پیکیج پروګرامونه خلاصیږي، له هغې څخه وروسته انشاءالله زه به تاسو ته پریکټیکل انټرنیشنل سکالرشپونو ته د اپلای کولو چلونه زده کړم چې موږ څه ډول کولی شو د دنیا مختلفو هیوادونو ته، مختلفو پوهنتونونو ته څه رقم درخواست ورکړو، څه رقم اپلای وکړو، څه رقم هغه کریټیریا یې پوره کړو، اسنادونه یې څه رقم پوره کړو. انشاءالله د سکالرشپ په اړه به زه تاسو ته فول انفارمیشن درکړم او تاسې به دې ته انشاءالله آماده کړم چې زما د ویډیوګانو په لیدلو سره به تاسې وکولی شئ چې له خپل کور او له خپل یو لیپټاپ څخه به د دنیا هر ګوټ ته چې تاسې غواړئ پوهنتونونو ته اپلای وکړئ او د درس او زده کړو دپاره له هېواده بهر ولاړ شئ. خو د انشاءالله دې ته زما اراده شته چې کله هم مایکروسافت پروګرامونه خلاصیږي بیا به له خیره سکالرشپ برخو کې هم کار کوو.